فتوح الشام دريما برخه صحباو دا قوی ایمان فتوح الشام کی شوی بیان فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان مغلوبا هاغا کتابیان د کالیساو داغا پیروان د کالیساو داغا پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خبرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه. هیله مند یم چې د خبرونې تر اخري شیبو پورې را سره مل اوسئ. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام واوري واوري دغه تاریخي فتوح الشام. ورونو لکه څرنګه چې د فتوح الشام په 13 برخه کې موږ ویلی سو چې په دغه شپه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خوب ولیدی چې عمرو بن العاص سره د خپل ملګرو په یو تنگ او تاریک کاټی کې ډیر د پریشانی په حالت کې دی. د او د ملګرو دغه ځای نه د وټلو اراده وکړه. هغه خپل آس دغه ځای ته نه نويستو او د هغه پوز هم د اتباع وکړه. دوی ټول د دې ځای نه ووتله او یو ډیر ښکلی میدان ته ولاړه چې ډیر زیات شایسته، پراخ او سرسبز او شاداب وو. هغوی هلته پړاو واچول او ډیر زیات آرام او سکون ورته ملاو سو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې خوب لیدلو ډیر زیات خوشحاله سو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې خوب تعبیر ورکړو چې ان شاء الله مسلمانانو ته به فتح ملاویږي. لیکن داسې معلومیږي چې په لومړي کې به عمرو بن العاص او دغه پوز ډیر پریشانی او تکلیف سره مخ کیږي او د هغې نه پس به دوی ته فتح او کامیابی حاصلیږي. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو پاته برخه به واورو. ورونو حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې او د اسلام په زمانه کې هم سوداګرو به تجارت کاوه. د شام نه غنم، اوربشي، د زیتون تیل، منقي، مڼې او انځران او غیره راوړله او په مدینه منوره کې به یې خرڅوله. په کومه زمانه کې چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اسلامي لشکر ترتیب او د پوځ روانېدو سامان او غیره تیاروله، نو په هغه وخت کې همدا سوداګر راغلی و. د ایلا او فلسطین په باره کې چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته کوم احکامات فرمایلی و، هغه ټول دوی هم اوریدلی و. دوی چې ولاړله نو د روم بادشاه هرقل ته دا ټول واقعیات بیان کړه او په جنگ تبوک کې چې مسلمانانو مشرکانو ته کومه ماته ورکړه هغه هم ورته بیان کړه. هرقل خپل ټول وزیران، مشران، د جنگ ماهران او پادریان او غیره ټول راجمع کړله او ټول خبر کړه او ورته وویله ای بني اصفر دا هغه قصه ده د کومې په باره کې چې ما بار بار تاسو ته خبر درکوي. د دې نبی ملګری به یقینا یو ځل زمانه د تاج او تخت واخلي او هغه وخت ډیر نږدې دی چې دوی به د دې ملک یعنی شام مالکان سي. په تبوک کې ستاسو پوځ ته عبرتناک شکست ورکړو. اوس د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو په خپل لشکر روان کړی دی او هغه لشکر ډیر ژر رسیدونکی دی. اوس مناسب دادی چې په خپل ځان کې خودداری را پیدا کړی، د خپل دین او شریعت، د اهل او عیال او د خپل ځان او د مال د حفاظت لپاره د زړه د اخلاص د دوی سره جنگ وکړي. که چیرې په دې وخت کې تاسو سستی وکړه نو یاد ساتئ چې عرب قوم به ستاسو د ملک او مال خاوندان سي. دا یې چې واورېدله نو ټوله په ژړا سوه او د تبوک هغه مقتولان چې د مسلمانانو د لاسه په جنگ کې قتل سوي وه را یادوله یې. هرقل چې د دوی ژړا انګولا واورېدله نو ویې ویله چې تاسو څنګه سړي یاست چې ژاړئ؟ ژړا خو د ښځو کار دی. تاسو له پکار ده چې د اجانیدین په ځای کې ټول را جمع سي. د هرقل یو وزیر وویله چې زموږ خواهش دی چې تاسو ته کوم خلکو د دې خبر درکړی دی هغه خلک زموږ مخکې راوغواړي او تپوس ترېنه وکړئ. هرقل هم حکم وکړو. یو سپاهي ولاړی او یو نصراني راویستی چې د هغه تعلق د لخم قوم سره و. هرقل د هغه نه پوښتنه وکړه چې څومره ورځې وسولې چې ته د مدینې منورې نه راغلی یې؟ هغه ورته وویله چې 25 ورځې سوي دي. هرقل وویله چې د مسلمانانو مشر څوک دی؟ نصراني ځواب ورکړ چې د عربو د سردار نوم ابو بکر دی.
هغه یو لشکر راغونډ کړی دی او ستاسو په لوري را روان کړی دی. ما هغه خلک ډیر ښه لیدلی دي، ډیر جست او چالاکه، ویښ او مضبوطه خلک دي. هرقل وویل ته ابوبکر په خپل لیدلی دی او کنه؟ هغه ورته وویل چې هو لیدلی مې دی. هغه مانه یو څادر هم په 2 درهم اخیستی و او په خپل اوږو باندې واچوي. هغه د یو عام او معمولی سړي په شان په 2 کپړو جامو کې په بازار کې ګرځي، د خلکو د حقوقو خیال ساتي، د قوي او طاقتورو خلکو نه د کمزورو حق اخلي او قوي او کمزوري ته په یو نظر ګوري. د دې نه پس هرقل وویله چې د هغه هیله بیان کړه چې شکل او صورت یې څنګه دی. هغه ورته وویله چې د لوړ دنګ قد والا سړی دی، د رنګ نه غنم رنګ دی، یعنی سور او سپین دی، او د سپک او نری رخسار خاوند دی، د ګوتو بندونه یې پراخه دي او د هغه مخ کې غاښونه انتهایی ښایسته دي. هرقل چې دا واورېدله نو ویې خندل او ویې ویله چې دا خو د هغه محمد صلی الله علیه وسلم خلیفه دی، د کوم په باره کې چې موږ په خپلو کتابونو کې لوستي دي چې د نبی علیه السلام نه پس به داسې خلک د هغوی خلیفګان جوړیږي. او دې نه علاوه زموږ په کتابونو کې دا هم راغلی دي چې د دغه سړي د خلافت نه وروسته چې کوم دویم کس به د خلافت منصب سنبالوي نو د هغه سترګې به تورې وي، لوړ قد والا به وي، غنم رنګه به وي، سور او سپین به وي، او د ببر شبیر یعنی د زمري غوندې به وي. مقصد یې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او د دغه سړي په لاس کې به فتح وي او دشمنان به د لاسه جلاوطنه کیږي. نصراني وویله چې دغه شان سړی ما هم د هغه سره لیدلی دی چې هغه یو وخت هم د دې خلیفه نه جدا کیږي. هرقل وویله چې زما پوخ یقین وسو، ما لومړی رومیان ته خبرداري ورکړې وه او دوی مې ښه پوه کړي وه، لیکن دوی زما یوه خبره هم ونه منله. اوس به ډېر ژر رومیان د سوریې نه وویستل سي. د دې نه پس هرقل د سرو زرو یو صلیب جوړ کړي او دا صلیب یې روبیس نومي سړي ته ورکړي او د خپل ټول لښکر مشر یې مقرره کړي او ورته یې وویله چې ما ته د خپل ټول پوځ حاکم جوړ کړی یې، ته ډیر ژر فلسطین ته ځان ورسوه او فلسطین د اسلامي فوز د قبضې او تصرف نه بچ کړه، ځکه چې دا یو ډیر لوی او پراخه ښار دی او زموږ عزت او بادشاهي د دې د برکته ده. روبیس فورا د حکم تعمیل وکړ او هم په دغه ورځ سره د خپل لښکر سره د اجانیدین په لور روان سو. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې کله حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د ایله په لار فلسطین ته ورسېدی نو د هغوی ټول ځناور کمزوري سوي وه. د هغوی یو شین ځای په نظر راغی نو هلته یې پړاو واچوئ او وشان او آسونه یې په هغه شینکي کې ښه وسرول چې د هغې په وجه ټول څاروي ماړه هم سوله او کمزوري او ستړیوالی هم ختم سو. یوه ورځ مهاجرین او انصار ټوله راجمع وه او د جنگ باره کې مشوره کوله چې ناڅاپه عمرو بن عدي چې یو ډیر نیک او بزرګ مسلمان راغی او چونکې د خپل خپلوان به اکثره په شام کې اوسېدله نو اکثره وخت به دی د هغوی لپاره شام ته تلی او راتلی. د دې وجې نه دی د شام د ښارونو او لارو کوڅو نه ښه واقف و او په دې وخت کې هم دی د شام نه راتلی. مسلمانانو چې دی ولیدی نو نیغې حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته بوتی. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دته وویله عامره څه خبره ده، ولې دومره په ویره کې ښکارې؟ هغه ځواب ورکړ چې ما پسې د رومیانو یو ډیر غټ لښکر را روان دی چې په بهترین آسونو باندې سواره دي او په لاره اونې او بټې پرې کوي او راکاږي را روان دي. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وفرمایله تا خو د مسلمانانو په زړه کې د کافرانو رعب واچوئ، هغوی سره د مقابله کول دپاره خو موږ د الله تعالی نه مدد غواړو. دا راته ووایه چې د هغوی پوځ به په شمیر کې تقریبا څومره وي؟ حضرت عامر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ یا امیر، زه په یو ډیر اوچت غر باندې وختلم او د هغوی د پوځ اندازه مې واخیستله. وادي الاحمر چې په فلسطین کې یو ډیر غټ مقام ځای دی د رومیان د بیرغو، نیزو او صلیبونو نه ډک دی. زما په خیال هغوی د 1 لک نه کم نه وه. ما ته صرف دومره پورې معلومه سوه او بیا د هغې خبرې معافي هم وغوښتله چې د کومې په وجه د مسلمانانو د ویرې اندېښنه وه. د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه خپل لښکر ته خطاب او د هغوی سره مشوره کول. ورونو، حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د حضرت عامر رضی الله تعالی عنه دا خبرې واورېدلې نو مسلمانانو ته مخاطب سو او یې فرمایله موږ د الله تعالی نه مدد غواړو ځکه چې ټول طاقت او قوت الله تعالی سره دی. بیا یې وفرمایله ای خلکو، زه او تاسو د جهاد په دې کار کې برابر یو. د الله تعالی د دشمنانو په مقابله کې د الله تعالی نه مدد وغواړئ او د خپل شریعت او دین دپاره د زړه د اخلاص وجنګیږئ. کوم سړی چې زموږ نه مړ سو هغه شهید سو او کوم سړی چې ژوندی پاتې سو هغه سعید سو او که ستاسو څه رایې وي نو هغې نه ما خبر کړئ. دا خبرې چې خلکو واورېدلې نو هر سړي د خپل عقل او سوچ مطابق رایه ورکړه. د بادیه یعنی د بانډو عرب یو جماعت او ټولګي وویله یا امیر، بهتره دا ده چې ته موږ یو ځنګل طرف ته بوځه، هلته به موږ د ځنګل په منځ کې پړاو واچوو نو دې خلکو ته به هلته په موږ د حملې کولو جرأت ونه سي او نه هغوی خپلې قلاګانې او کلي پرېښودلی سي.
کله چې هغوی خبر سي چې زموږ پړاو د ځنګل په منځ کې دی نو د هغوی لښکر او ډله به دانه وانه سي، یعنی متفرق به سي. نو په ناخبرۍ کې به موږ په هغوی باندې حمله وکړو او که الله تعالی ته منظوره وي نو کامیابه به سو. سهیل بن عامر وویله چې دا مشوره خو د بزدلانو ده. د مهاجرینو او انصارو نه بعضې حضرات وویله چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره به د ډیر لږ پوځ سره جنګېدلو او غټو غټو لښکرو ته به مو ماتې شکست ورکوئ. الله تعالی تاسو سره د مدد او نصرت وعده فرمایلې ده او د صبر حکم یې درته کړی دی او د الله تعالی وعده د صابرونو سره ډیره شوي. الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې فرمایلي دي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ژباړه: کوم کافران چې تاسو سره نږدې وي هغوی سره جنگ وکړئ او ښایي چې هغوی دې په تاسو کې شدت او سختوالی عمومي. او دا تاسو ته معلومه ده چې موږ دشمنانو سره نږدې موجود یو او زموږ دشمنان زموږ د قتلولو په فکر کې دي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل په الله قسم چې زه به کله هم د هغوی د مقابلې او د کافرانو د قتلولو نه وروسته نه سمه او نه به زما توره واپس پوښ ته ولاړه سي. د چا زړه چې غواړي نو په میدان جنگ کې دې ایثار سي او د چا زړه چې غواړي نو واپس دې ولاړ سي. لیکن یاد ساتئ چې کوم سړی د نیک کار نه وتښتېدی نو هغه د الله تعالی نه چرته هم نسي پټېدلی. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د مکې معظمې د مسلمانانو دا وینا او د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا تقریر واورېدی نو ډیر زیات خوشحاله سو او یې فرمایل ای ابن فاروق زما چې کوم ارمانو هغه تا پوره کوي او څه چې زما په زړه کې وه هغه تا په خپله ژبه وویله. زه غواړم چې ستا په مشرۍ کې د څو ځوانانو یوه دسته د مقدمې په توګه د خپل لښکر نه مخکې روانه کړم چې د دښمن د پوځ د نقل او حرکت نه موږ باخبره وساتي او د دې خبرې اطلاع او مشوره هم راکړي چې موږ به په کومه طریقه د دښمن سره جنگ وکړی سو. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وویله ستا چې څه اراده ده هغه پوره کړه. زه د خپل نفس باره کې بخیل نه یم چې د الله تعالی په لاره کې قربان نه کړم. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یو بیرغ جوړ کړي او دته یې ورکړي او زر سپاره بهادران یې د بني کلاب، طائف او د ثقیف د قبیلو نه د ده په کمان کې روان کړه. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ټوله ورځ او ټوله شپه مزل وکړي. سهار وختي ناڅاپه دوړې راښکاره سولې. ګرد غبار و. هغه خپل لښکر ته وفرمایله چې دا ګرد غبار او دوړې خو داسې ښکاري لکه چې لښکر را روان وي. زما دا خیال دی چې دا به د رومیانو د مقدمې ډله وي. خپل پوځ یې همهلته ایثار کوي. د بادیه اعراب یو قوم وویل چې تاسو زموږ له اجازت راکړي چې موږ ولاړ سو او وګورو چې دا دوړې څنګه دي. هغه وویله چې تر څو پورې موږ ته پوره معلومات نه وي سوی تر هغې پورې موږ ته د یو د بل نه جدا کېدل نه دي پکار. دا خبرې لا کېدلې چې دوړې ګرد غبار نور هم نږدې سوه. معلومه سوله چې روبیس د خپل لښکر نه مخکې د 10,000 پوځ یوه دسته د حالاتو معلومول دپاره روانه کړې وه چې د اسلامي پوځ باره کې وخت په وخت معلومات روبیس ته ورکړي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې دا ولیدله نو خپلو ملګرو ته یې وفرمایله تاسو رومیانو له مهلت مه ورکوئ بلکې راتلو سره سمدستي په هغوی باندې حمله وکړئ ځکه چې هغوی هم ستاسو مقابلې ته راغلي دي. الله تعالی به د هغوی مقابله کې ستاسو مدد وکړي. یاد ساتئ چې جنت د تورو په سوري کې دی. دا اورېدل و چې د اسلام غازیانو په اوچت اواز تکبیر لا اله الا الله محمد رسول الله وویله او په فضا کې د هغوی اوازونه وګړنګېدله. کاڼو بوټو او غرونو د هغې ځواب ورکړ او د تکبیر ویلو نه پس یې فوراً په رومیانو یو هیبتناک حمله وکړه. د ټول نه لومړی حمله کوونکی عکرمه بن ابي جهل و. د دې نه پس سهیل بن عمرو او ضحاک بن ابي سفیان حمله وکړه. د دوی نه پس مهاجرین او انصارو حمله شروع کړه. دواړه پوځونه یو بل سره مخ سوله. سخت جنگ شروع سو. تورو او نیزو خپل کار شروع کړي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د جنگ دوران کې ما یو رومي سړی په آس باندې سپور ولیدی چې د خپل پوځ راسته او چپه اړخ ته آس غلوي او دا سړی ډیر ډولناکه سړی و. ما په زړه کې فکر وکړ چې دا سړی خو د پوځ سپه سالار معلومیږي خو د جنگ په وجه د په مخ باندې خوف او ویره هم خوره وه. ما په دغه سړي ناڅاپه حمله وکړه. خپله نیزه مې ورمخامخ کړه. د هغه آس رشتو شو. ما سمدستي خپل نیزه راکش کړه. د هغه پر ما باندې دا ګمان راغی چې ګنې دی د میدان جنگ نه تښتي نو فوراً یې پر ما باندې حمله وکړه. ما نیزه وروسته کړه او توره مې را بهر کړه او د هغه په نیزه مې ګزار وکړ چې د هغې په وجه د هغه نیزه 2 ټوکړې سوه.
او اوس د هغه په لاس کې صرف یو کوتک لرګی پاتې سو. ما هغه یو بل ګزار ووهی، په خدای قسم چې زما دا خیال راغی ګنې زما توره ماته سوله او د تورې د چنکهاري اواز زما غوږونو ته راغی، لیکن نه و ماته سویه او زما د مضبوط ګزار په وجه دغه د خدای دشمن بدحاله سو. ما سمدستي یو بل ګزار ووهی چې د هغې په وجه د هغه د ستوني رګونه پرېسوله او په ځمکه راپرېوتی. ما سمدستي د هغه د بدن زغره وویستله. مشرکینو چې خپل سپه سالار په مځکه مړ پروت ولیدی نو وویرېدله او مسلمانان ډېر په جوش و خروش او چالاکۍ سره د هغوی قتلول شروع کړه. دغه ضحاک بن ابي سفیان او حارث بن هشام دپاره آفرین دی چې صرف د الله تعالی د رضا دپاره جنګېدله. د جنگ په دوران کې په یو سخت مصیبت کې راګیر سوله، لیکن په ډېر لږ وخت کې الله تعالی مسلمانان ته فتح ورکړه. ډېر مشرکان قتل سوله او ډېر قیدیان سوله. مسلمانان را جمع سوله، مال غنیمت را جمع کوي او په خپلو کې وویله چې د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه حال به څه وي. نه د معلومه چې الله تعالی هغه سره څه معامله وکړه، یعنی چې ژوندی به وي او که به شهید سوی وي. بعضې خلکو وویله چې معلومیږي چې هغه قتل سوی دی. یو سړي وویله چې شاید چې هغه ګرفتاره سوی به وي. بعضو بیا وویله چې الله تبارک وتعالی چې هغه سره هر څه معامله کړې وي نو د هغه د تقوا او عبادت مطابق به هغه سره د خیر معامله سوی وي. یو سړي وویل که چیرې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه زموږ د لاسه وتی وي، یعنی شهید سوی وي یا ګرفتار سوی وي، نو بیا زموږ د فتح حاصلول د هغه د یوه ویشته برابر هم نسي کېدلی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د یوې ډبرې شاته ولاړ وم، دا خبرې مې اورېدلې. کله چې ما د دوی ټولې خبرې واورېدلې نو ما په اوچت اواز لا اله الا الله محمد رسول الله وویل او خپل بیرغ مې اوچت ونیوی او د دوی مخې ته راغلم. مسلمانانو چې زه ولیدلم نو پوښتنه یې رانه وکړه ای امیره تاسو چیرې واست؟ ما ځواب ورکړ چې زه د کافرانو د سپه سالار سره په مقابله کې مشغوله وم. دوی ټولو ماته دعاګانې وکړې او ویې ویله چې دا عظیمه فتح او نصرت ټول ستا د برکت نتیجه وه او الله تعالی ستا په برکت دا فتح موږ ته نصیب کړه. ما په ځواب کې وویله چې نه، بلکې دا ستاسو حضرات خوش قسمتي ده. د دې نه پس مسلمانانو ټول مال غنیمت چې په هغې کې آسونه، وسله او مال را جمع کړو 600 کافران یې قیدیان کړه. د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان سوي وه چې د هغوی نومونه دا: اول سراقه بن عدي رضی الله تعالی عنه، دوهم حضرت نوفل بن عامر رضی الله تعالی عنه، دریم حضرت سعید بن قیس رضی الله تعالی عنه، څلورم حضرت سالم مولا عالم البیرلعی رضی الله تعالی عنه، پنځم عبدالله بن خویلد المزانی رضی الله تعالی عنه، شپږم جابر بن راشد الحضرمی رضی الله تعالی عنه، اوم حضرت اوس بن مسلمه الهوزانی رضی الله تعالی عنه. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د دې حضراتو د جنازې لمونځ ورکوي او مسلمانانو دا شهیدان خاور ته وسپارله. انا لله و انا الیه راجعون. ورونو د مسلمانان دا لشکر خوشحاله د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پوز په لور واپس ولاړی. کوم وخت چې دوی هلته ورسېدله نو هغه ته ټوله قصه بیان کړه. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ډیر زیات خوشحاله سو او د الله تعالی شکر ادا کړي. بیا هغه قیدیان راوغوښتله او تپوس یې ترېنه وکړي چې په تاسو کې د چا عربي ژبه زده ده؟ د شام په دغه قیدیانو کې د 3 کسانو عربي ژبه زده وه. هغوی اقرار وکړي چې زموږ عربي ژبه زده ده. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د هغوی نه د هغوی د لشکر او سپه سالار په باره کې تپوسونه وکړه. هغوی ورته وویله چې ای عربانو، هرقل بادشاه روبیس سره د 100,000 پوځ ستاسو مقابلې له را روان کړی دی او هغه ته هدایات ورکړي دي چې هیڅ یو سړی درنه ایله کې داخل نسی. کوم خلکو سره چې ستاسو د حضرات مقابله وسوله نو دا خلک روبیس د ځانه مخکې د مقدمې په توګه راستولي وه. د روبیس پوځ ډېر ژر رسېدونکی دی او چونکې روبیس په ټول روم کې واحد داسې سړی دی چې د اهل عرب د مقابلې دپاره انتخاب سوی دی او د جنگ د فن نه چې هغه څومره واقف دی دومره په ټول ملک بل څوک واقف نسته. کیدای سي چې هغه تاسو ټول قتل کړي. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدله نو ویې فرمایله چې زما د الله تعالی نه دا امید دی چې الله تعالی به هغه هم لکه د خپلو ملګرو په شان قتل کړي. د دې نه پس حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دوی ته د اسلام قبولولو دعوت ورکوي، لیکن یو سړي هم اسلام قبول نه کوي. بیا حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مسلمانان ته مخاطب سو او ویې فرمایله د رومیانو لشکر د بدلی اخیستلو دپاره روان سوی دی او نږدې ده چې شام ته راورسیږي. دا قیدیان آزادول هم د ځان دپاره مصیبت پیدا کول دي، لہذا دوی قتل کړي. او بیا یې مسلمانان ته آواز وکړي چې تیار سئ، زما غالب ګمان دا دی چې دشمنان په تاسو پسې را روان دي
او که هغوی موږ ته راورسېدله نو انشاءالله موږ به په هغوی ډېر ژر دا میدان تنګ کړو او که رانغله نو د هغوی قوت کې به کمی راسي او که چیرې موږ خپله پیش قدمي وکړه او هغوی پسې ورسو نو زما پوره امید دی چې الله تعالی به موږ ته پر هغوی باندې فتح راکړي څنګه چې اوس په دې جنګ کې راکړه او د الله تعالی د ذات نه د ښه کار امید ساتل پکار دي. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغه شپه موږ هم په دغه ځای کې ایثار سو چې سهار سو نو موږ روان سو. هغه فرمایي چې موږ لږ مزل کړی وو چې مخامخ لښکر روانو ټوله نه صلیبونه او د هر صلیب د لاندې نه 10,000 پوځ وو. کله چې دواړه لښکرې نږدې سوله یو بل ته مخامخ سوله نو موږ روبیس ولیدی چې د یو مست حتاهي په شان ګرځېدی. د خپل پوځ ترتیب یعنی صفونه یې جوړوله او خپل لښکر ته یې د جنگ ترغیب ورکوي. ورونو حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هم د خپل لښکر صفونه جوړول شروع کړه. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه خپل پوځ له داسې ترتیب ورکوي چې په میمنه یعنی په ښي اړخ باندې حضرت ضحاک بن ابو سفیان رضی الله تعالی عنه او په میسره یعنی په چپ اړخ باندې حضرت سعید بن خالد رضی الله تعالی عنه مقرره کړه او په ساق یعنی په ورسته حصہ د لښکر باندې حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه ودروي او په خپل په قلب یعنی پر منځ باندې د مهاجرینو او انصارو سره پاتې سو او ټولو مسلمانانو ته وویل چې د قرآن عظیم شان تلاوت شروع کړي او وی ویله چې یاد ساتي الله تعالی جل جلاله په دې نیک کار کې تاسو ازمایښت کوي. تاسو ته پکار ده چې په مصیبتونو باندې صبر وکړي او ثواب طرف ته رغبت او د جنت خواهش وکړي. د دې نه پس هغوی د جنگ لپاره صفونه جوړ کړه. روبیس د لارې نه زموږ په لښکر کې نظر واچول او ویې لیدله چې مسلمانانو په داسې طریقه د خپل پوځ ترتیب او صفبندي کړې ده چې د آس د واګو سره واګي او د رکاب سره رکاب میلاو دي او داسې ښکاري لکه دا ټول پوځ چې یو مضبوطه قلعه وي. هر سپاهي لګیا دی د قرآن شریف تلاوت کوي. د هغوی د آسونو په تندیو کې نور ځلیږي. د دې په لیدلو هغه د مسلمانانو فتح او خپل عاجزي او شکست محسوس سو او پوه سو چې زما د لښکر د ټولو سړو په زړونو کې لکه زما په شان د مسلمانانو رعب پرېوتی. په دې وجه د ده نه تکبر ووتی او د مسلمانانو د پوځ انتظار یې وکړي چې دوی به څه کوي. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د مسلمانانو د لوري د ټول نه لومړی چې کوم کس د جنگ د پاره ووتی نو هغه حضرت سعید بن خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه و چې د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وراره و. هغه چې میدان ته ووتی نو د حل من مبارز چغه ووهله او په ډیر رعب او چت اواز وویله چې په تاسو کې څوک سچ زما مقابله ته راووځي الله تعالی د داسې رعب پر مشرکانو باندې واچوي چې هیڅ جرأت یې ونه کړو چې د دوه مقابله ته راووځي. حضرت سعید بن خالد چې ولیدله چې هیڅوک راونه وتله نو بیا یې خپله د دشمن په میمنه او میسره باندې حمله وکړه. ډیر کافران یې قتل کړه او غټ غټ بهادران یې راوپرځوله. بیا دوباره حمله وکړه. د صفونو په منځ کې ورننوتی صفونه یې دانه وانه کړه. د دشمن په لښکر کې چیغې سورۍ جوړې سولې. د دشمن 10,000 پوځیان د دې یو ځوان او مجاهد د لاسه ویرې واخیستله. حضرت سعید بن خالد ډیر په استقلال سره جنګېدی. ځای په ځای کافران په خپلو وینو کې سره پراته وه. د چانه لاس او پښې پرې سوي وې او چانه سرونه جدا سوي وه. په ځمکه پراته وه خو دشمن په ګڼ شمېر کې وو. یوه خوا حضرت سعید بن خالد او بل طرف ته 90,000 دشمنان چې توري او نیزې ورسره وې. اخر دشمنانو په یو ځای کې د دې زمرینه ګیره واچوله. د هر طرف نه یې په ده باندې حملې وکړې او اخر یې دا بهادر مجاهد شهید کړو. انا لله و انا الیه راجعون. ورونو د ده په شهادت باندې مسلمانانو ته سخت خفګان ورسېدی او خاص کر حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته ډیر زیات خفګان ورسېدی. هغه وفرمایل افسوس صد افسوس والله سعیده تا د الله تعالی په لاره کې ښه ځان فروشي وکړه. بیا یې مسلمانانو ته وفرمایله ای بهادرانو په تاسو کې به څوک داسې بهادر وي چې زما سره په دې حمله کې شریک سي. کومه حمله چې به زه اوس کومه چې زه هم خپل قسمت وازمویم او د سعید بن خالد حال ووینم کوم ځای ته چې هغه تللی دی یعنی زه هم شهید سمه. ضحاک بن ابو سفیان، ذوالقلاع حمیری، عکرمه بن ابو جهل، حارث بن هشام، معاذ بن جبل، ابو درداء، عبدالله بن عمر، واسد بن وارم، نوفل، سیب بن عباد الحزرمی، سالم بن عبید او مهاجرین اهل بدر او غیره هم رضی الله عنهم اجمعین سمدستی جواب ورکړي چې موږ حاضر یو. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ اویا ځوانان وو او موږ په دشمنانو ډېر زوردار حمله وکړه
خو د هغوی زموږ په دې حمله هیڅ پروا رانغله. داسې معلومېدله لکه چې د اوسپنې غر وي. موږ خپلو کې یو بل ته وکتله او یو بل ته م اواز وکئ چې د دوی د آسونو پښې ووهئ. د دې نه سوا بله لاره نسته، لهذا موږ د دوی د آسونو په خېټو کې نیزې ووهلې، یعنی په نیزو سره مو د دوی د آسونو خېټې وهلې او سوری کولې مو. د دوی آسونه په ځمکه راګزار سوله. دوی د لاندې نه په موږ باندې حمله وکړه. موږ هم د حملې ځواب ورکړ او په دغه وخت کې د مسلمانانو ټول پوځ حمله وکړه. زموږ پوځ د هغوی د پوځ مقابله کې داسې ښکارېده لکه په تور اوښ باندې سپینه نښه، یعنی سپین داغ. د جنگ دوران کې زموږ ناره دا وه: لا اله الا الله محمد رسول الله یا رب انصر امت محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی ای ربه ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د امت مدد وکړه. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ په جنگ کې دومره منهمک سو چې رجزه اشعار لوستل مو پرېښودله، یعنی زموږ توجه ټوله جنگ طرف ته سوله. ورونو، منهمک معنا د په یوه کار کې ډوب اوسېدل، یعنی چې بل طرف ته هیڅ توجه نه کول. داسې جنگ شروع سو چې موږ به حملې کولې، خو دا پته به نه راته لګېدله چې دا ګزار موږ کافر باندې وکئ او که په مسلمان باندې. مسلمانان ډیر په جوش او خروش سره جنګېدله. مسلمانان برابر مخکې روان وه، حالانکه د مسلمانانو شمیر ډیر کم و، خو ډیر په ثابت قدمۍ سره جنګېدله. مسلمانانو په الله تعالی بروسه کړې وه او خپل کار یې الله ته سپارلی و. د مسلمانان د هر سپاهي په لاس کې توره وه او په زړه کې د دې کلمې ورد کولو چې اللهم انصر امت محمد صلی الله علیه وسلم على من يتخذ معك شریکا. یعنی ای الله جل جلاله د محمد صلی الله علیه وسلم امت لپه هغو خلکو باندې فتح ورکړه چې تا سره شریکان جوړوي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د زوال تر وخته پورې مسلسل جنگ شروع و، هوا لګېده او پوځونه جنګېده. نبی صلی الله علیه وسلم چې ما ته کومه دعا ښودلې وه، ما هغه دعا وویله. ناڅاپه ما اسمان ته وکتله، نو په اسمان کې څو دروازې پرانیستل سوې او د دغو دروازو نه ډېر سواره راووتله چې سپینې جامې اغوستې وې او شنه بیرغونه ورسره وه او د آسونو نوکان یې ځلېدله او یو چا د فتح زیری ورکوي چې ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته د الله تعالی د لوري تاسو ته مدد را ورسېدی. ما وویله چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا د برکته به موږ ته فتح حاصلیږي. د کعبې په رب باندې می قسم دی چې لږ وخت پس ما ولیدله چې رومیان د میدان جنگ نه وتښتېدله او مسلمانان د هغوی تعقیب کوي. یو چا د فتح آواز وکئ. د فلسطین په دې جنگ کې موږ د کافرانو نه 10,000 نه زیات سړي قتل کړه. موږ تر شپې پورې د هغوی تعقیب وکئ. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په دې فتح ډیر زیات خوشحاله سو. کوم مسلمانانو چې د رومیانو تعقیب کړی وو نو هغوی لا واپس سوي نه وه، د دې وجې نه هغه پریشان وو. حضرت عمرو بن عتاب وایي چې ما حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته وکتله، نو بیرغ د هغه په لاس کې و او نیزه پر اوږه باندې ایښې وه. هغه به لاس میلاوولو او ویل به یې کوم سړی چې ما ته دا خلک واپس راولي نو الله تعالی به د هغوی ورک سوي را پیدا کړي. هغه لا دا خبرې کولې چې په دې کې ناګهانه دغه مجاهدین واپس راغله. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د هغوی استقبال وکړي او ویل به یې چا چې د الله تعالی د رضا دپاره مشقت او چت کړو نو هغوی الله تعالی راضي کوي. بیا یې وویله الله تعالی تاسو له فتح درکړه، آیا تاسو دپاره دا کافي نه وه چې تاسو د رومیانو تعقیب کوئ؟ مسلمانانو ځواب ورکړ چې زموږ غرض مال غنیمت حاصلول نه وه بلکې جهاد و. به هر حال چې مسلمانان واپس راغله نو بیا هغوی سره هیڅ فکر او غم نه و. لیکن کله چې مسلمانان را جمع سوله او یو بل ته یې کتل شروع کړه نو 130 سړي غایب وه چې په هغوی کې حضرت سیب بن عباد الحضرمي رضی الله تعالی عنہ، نوفل بن دارم، سالم بن رحیم رضی الله تعالی عنہ، حضرت اصحب بن شداد رضی الله تعالی عنہ او بعیز یمنی او د بادیه مدینه طیبه څخه خلک شامل و. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته د دوی د بېدرکه کېدو په وجه سخت خفګان ورسېدی. بیا یې وفرمایله چې الله تبارک وتعالی هغوی سره څه د خیر معامله کول غواړي. د جنگ په وجه چې کوم لمنځونه قضا سوي وه هغه یې ادا کړه، څنګه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغوی ته حکم ورکړی و. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په خدای قسم حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ پسې ډېرو لږو خلکو د جمع لمونځ وکئ، ځکه چې خلک ډېر زیات ستړي او ستومانه وه او اکثرو خلکو په خپلو خیمو کې لمونځونه ادا کړه. مال غنیمت هم ډېر راجمع سوه او ټول خلک په خپلو خیمو کې ویده سوله
چې سهار سو نو د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ اذان وکي، د دې نه پس لمونځ ورکړ او حکم یې وکي چې د غنیمت مال را جمع کړي او د میدان جنگ نه د شهیدانو لاشونه را غونډ کړي. خلک د جنگ په میدان کې وګرځیدل او د شهیدانو لاشونه تلاش کړه، نو 110 شهیدان را غونډ کړه. د حضرت سعید بن خالد رضی الله تعالی عنہ په لاش پسې ډیر وکتله، لیکن چیرې هم په لاس ورنغی. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په خپل تلاش وکي، نو په یو ځای کې پیدا کړي. د حضرت سعید بن خالد رضی الله تعالی عنہ لاش د اسونو پښو داسې کړی وو چې هډوکې مات سوي وو او مخ یې ټول شکېدلی وو او په وینو رنگ وو. هغه چې سعید بن خالد رضی الله تعالی عنہ پر دا حال باندې ولیدی نو ډیر یې وژړل او وی فرمایله ای سعیده، الله تعالی دې پر تا رحم وکړي، ما الله جل جلاله سره وعده کړې وه او تا هغه وعده پوره کړه. د دې نه پسې بیا هغه د نور شهیدانو سره یو ځای کړي او د دې شهیدانو د دفن کولو حکم یې وکړي او ټولو مسلمانانو د شهیدانو د جنازې لمونځ ادا کړ. د دې نه پسې د غنیمت مال را جمع کولو حکم وکړ. مسلمانان د غنیمت ټول مال د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر کړي. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د فتح زیری حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ ته ولېږي. د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په نوم د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ خط: بسم الله الرحمن الرحیم. د عمرو بن العاص د لوري په خدمت شریف کې د امین الامت حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ زه د هغه رب تعریف کوم د چانه سیوا چې بل معبود نسته. زه د الله تعالی په نبی باندې درود وایم. زه فلسطین ته راورسېدلم او د رومیانو 100,000 لښکر سره چې د روبیس په مشري کې وه مقابله وسوله. الله تعالی موږ ته په هغوی باندې فتح او غلبه راکړه. 11,000 رومیان په جنگ کې قتل سوله او 130 مسلمانانو ته الله تبارک وتعالی د شهادت مرتبه ورکړه. زه دلته په فلسطین کې موجود یم. که تا ته د مدد ضرورت وي نو موږ ستا په خدمت کې حاضر یو. زموږ له طرفه ټولو مسلمانانو ته سلام ووایه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو، د ابو عامر دوسی پلاس حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا خط ولېږي. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې د شام په سرحدو کې و، لیکن شام ته داخل سوی نه و. البته هغه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حکم مطابق خپل پوز بیل جدا کړی و. ابو عامر دوسی چې کوم وخت داغه په خدمت کې حاضر سو نو د هغه د خیال راغی چې ګنې دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را لېږلی دی. نو په دې وجه هغه د ابو عامر نه تپوس وکي چې په ملک څه حال وو. هغه ورته ویل بالکل خیرات دی او مبارکي ورکړه او ورته وویله چې حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا خط تات را لېږلی دی. الله تعالی چې د هغوی په لاس مسلمانان د کومه فتح نصیب کړه په دې خط کې د هغې ذکر دی. هغه چې خط ولوستی نو سمدستي سجده ولګوله او د الله تعالی شکر ادا کړي. د دې نه پس ابو عامر وویله والله په دې عظیمه فتح کې عظیم او ډیر ښه نیکان خلک شهیدان سوله چې په هغوی کې حضرت سعید بن خالد بن سعید هم شامل دی. د سعید بن خالد پلار خالد بن سعید چونکه هلته موجود وو نو چې کله ابو عامر د حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ د شهادت ذکر وکړ، حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خپه سو او د هغه د خولې نه یوه چیغه ووتله او افسوس یې وکړ او په ژړا سو. د هغه ژړا چې ولیدله نو ټول مسلمانان په ژړا سوله. حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ سمدستي آس تیار کړي او په آس باندې سپور سو فلسطین ته د تللو اراده وکړه د دې دپاره چې د خپل زوی حضرت سعید د قبر زیارت وکړي. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ وفرمایله خالده چیرې ځې؟ ته دلته د مسلمانانو د پوځ یو رکن یې، یوه حصه یې. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ځواب ورکړ زما اراده ده چې د سعید د قبر زیارت وکړم او زما دا خواهش دی چې زه هم د هغه سره ملاو سم. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خاموشه پاتې سو، هیڅ یې ونه ویله او بیا یې حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته د خط ځواب ولیکلو. ورونو، د یوه یادونه ضروري بولم. سعید بن خالد خو په شهادت ورسېدی. د ده نوم سعید و، د پلار نوم خالد و او د خالد د پلار نوم سعید دی، یعنی د سعید د نیکه نوم هم سعید دی. ځکه موږ د خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ سره د سعید نوم ځکه ذکر کوو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سره فرق راسي. خیر، د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ځواب د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په نوم: بسم الله الرحمن الرحیم. کچیری حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تا ته زموږ په لور د راتلو حکم درکړی وي نو ته دلته راسه
او که یې هلته په فلسطین کې د پاتې کېدو حکم درته کړی وي نو هلته پاتې سه. زموږ له جانبه ټول مسلمانانو ته سلام ووایه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه دا خط په لفافه کې بند کړي او حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ ته یې ورکړي. خالد بن سعید ابو عامر دوسی سره د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ پوز له ځان راورسوي. حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته سلام وکړي او په جړا کې هغه خط ورکړي کوم چې حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د خط په جواب کې لیکلی و. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ورمخکې سو او حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ سره مصافحه وکړه. ډیر په عزت سره کښېنوي. داغه د زوی تعزیت وکړي او دته د صبر تلقین ورکړي. د دې نه پس حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ د خلکو نه تپوس وکړي چې آیا تاسو لیدلی وو چې سعید هم خپل توره او نیزه د کافرانو په وینو باندې سره کړې و؟ خلکو ورته وویله چې هو سعید خو ډیر په بهادرۍ سره وجنګېدی او زبردست جهاد یې وکړ او کافرانو سره په جنګ کولو کې هغه هیڅ کمی ونه کوي. بیا د هغه وخت خبر ته ولاړی او ویې ویله چې بچیه الله تعالی دې ستا په وړاندې ماته صبر راکړي او الله تعالی دې ما ستا سره یو ځای کړي. انا لله و انا الیه راجعون. والله که الله تعالی ماته همت او طاقت راکړي نو زه به ضرور ستا بدل اخلم او د الله تعالی نه د دې خبرې امید لرم چې تعالی به ضرور اجر او ثواب درکړي. بیا حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته عرض وکړ چې زه غواړم چې د سریې په توګه د شپې په وخت په دشمن باندې پټه حمله وکړم او قتل او غارت وکړم. کافرانو پسې ولاړ سم شاید چې د دشمن څه سپایان ملاو سي هغه قتل کړم او د خپل زوی بدل واخلم او یا څه د غنیمت مال راوړم. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایله چې زما وروره جنگ خو لا پر سر باندې پروت دی. کله هم چې داسې اتفاق وسی چې دشمن مخامخ سي نو بیا د زړه د اخلاص وجنګیږه او د دشمن یو سړی هم ژوندی مه پرېږده. خو حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ وویله چې تا ته قسمه عرض کوم یعنی داسې عرض چې قسم مې خوړلی دی چې که زما سره بل څوک وي او که نه وي لیکن زه به ضرور ځمه. دا یې وویله خپل د جنګ سامان یې برابر کړي او د یوه ځای تللو اراده یې وکړه. لیکن د قوم حمیر 300 ځوانان په آسونو سپاره د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر سوه او عرض یې وکړي چې تاسو موږ ته د حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ سره د تللو اجازت راکړي. نو عمرو رضی الله تعالی عنہ اجازت ورکړي. دا ټول حضرات هم په دغه ورځ روان سوله. په لاره کې یو میدان راغی. دوی اراده وکړه چې دلته به پړاو واچو او آسونه به وسرو او بیا د شپې روان سو نو دا به بهتره وي. ناڅاپه د حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ نظر په یو څو بوډاګانو سړو پرېوتی چې د یو اوچت غره پر سر باندې ناست وه. هغه خپلو ملګرو ته وفرمایله ما یو څو بوډاګان د دې غره پر سر په دره کې لیدلي دي. زما خیال دی چې دا دشمن جاسوسان دي هسې نه چې دشمن موږ ته راورسیږي او موږ ته پته هم ونه لګیږي. مسلمانانو ورته وویله چې دا خلک د غره په څوکه دي او موږ لا میدان کې یو نو موږ به هغوی ته څنګه ورسیږو. هغه وفرمایله چې زه په خپله ورځم او تر څو چې زه نه یم راغلی تر هغې پورې تاسو دلته ایثار سئ. دا یې وویل او د آس نه راښکته سو. لونګ یې مضبوطه وتړئ توره یې راواخیستل او ویې ویله چې زما دا خیال دی چې دې خلکو تر اوسه پورې لا موږ نه یو لیدلي. که چیرې یې موږ لیدلي وای نو دوی به دلته ایثار سوي نه وای. کوم سړی چې د الله په لاره کې خپل ځان قربانوي نو هغه ته پکار ده چې څنګه زه کومه هغه شان هغه هم وکړي. دا یې چې واورېدله نو لس سړي هغه سره روان سوله او د غره سر ته وختله او هغه خلک لا تر اوسه پورې هلته موجود وه چې دوی ورسېدله. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ سمدستي اوچت آواز وکړي چې دا خلک ونیسئ. مسلمانانو فوراً حمله وکړه. 2 سړي ترېنه قتل کړه او 4 کسان یې ژوندي ونیوله. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ د دوی نه پوښتنه وکړه. دوی وویله چې موږ د دې رفقې او جامعه او د کفر العزیزه اوسېدونکي یو. د کله نه چې عربانو زموږ په ملک حمله کړې ده نو موږ په ډیر تکلیف او مصیبت کې مبتلا یو. ډیر خلک په کلاګانو کې محصور پراته دي. موږ د امن دپاره دلته راغلي یو ځکه چې دا غرونه د امن ځای دی. د دې غر په څوکه ځکه ناست وو چې د حالاتو نه واقف سو لیکن تاسو موږ ګرفتاره کړو. حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ پوښتنه ځینې وکړه چې د رومیانو لښکر کوم ځای ته رسېدلی دی. هغوی ورته وویله چې اجانیدین ته رسېدلی دی او د فلسطین په لور تللی دی چې د بیت المقدس حفاظت وکړي. په اجانیدین کې ټول لښکر راجمع سوی دی او یو سردار د رصد یعنی د خوراک څښاک څیزونو او غیره د وړو دپاره راغلی و. هغه قچري او نور څاروي د بارون د وړلو دپاره راویستي دي او هغه سره دا ویره هم ده چې چیرې عرب خبر نسی او په دوی حمله ونه کړي. موږ ته صرف تر دومره پورې معلومات سته
او دا خبر هم یقیني ده چې د سامان رسد او غیره د وړلو دپاره هم نن را روان سوي دي. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدله نو ویې فرمایله چې د کعبې په رب دې مې قسم وي چې دا خو مالي غنیمت دی. هغه دعا وکړه چې یا اله العالمین په دې خلکو باندې موږ ته فتح راکړه، زموږ سره مدد وکړه. بیا ترینې حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې هغوی په کومه لاره ځي. هغه خلکو ورته وویله هم په دې لاره په کومه لاره کې چې تاسو موجود یاست، ځکه چې غټه لاره هم دا ده او د رسد سامان غیره د شګې یوې ډیرې سره نږدې چې ورته د بني سیب ډیرې ویلی سو جمع کړي دي. حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه چې دا خبرې واورېدلې نو ویې فرمایله ښه ده تاسو دا ووایاست چې د دین اسلام په باره کې تاسو څه وایاست او ستاسو څه عقیده ده. هغوی ځواب ورکړ چې موږ خو صرف د دین صلیب نه واقف یو او بس، موږ زمیندار خلک یو، خپل زمینداری کوو، زموږ په قتلولو کې ستاسو هیڅ فایده نشته. خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه غوښتله چې دوی پرېږدي، خو بعضې ملګرو یې مشوره ورکړه چې دوی به هله پرېږدو چې دوی موږ هغه ځای ته بوځي کوم ځای کې چې د رسد سامان او غیره ذخیره دي. هغوی دا خبره ومنله او د دوی نه مخکې روان سوله. کوم وخت چې دوی پر هغه لار روان سوله چې د رسد ځای ته یې رسوله نو حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه یو سړی ولېږی چې هغه نور خلک خبر کړي کوم چې د په میدان کې پرېښي وه. کله چې هغه ټول مسلمانان راورسېدله نو دوی ټول په جمع روان سوله او هغه څلور سړي د لارې ښودلو دپاره مخکې روان وه. کوم وخت چې دوی د رسد ځای ته ورسېدله نو ویې لیدله چې رومیان لګیا دي، سامان په څاروو باندې باروي او د دغه ډیرۍ نه ګیر چاپیره 600 سواره موجود وه. حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه چې ولیدله نو ویې فرمایله چې ای مسلمانانو، الله تعالی ستاسو سره په دشمن باندې د مدد کولو وعده فرمایله ده او جهاد یې په تاسو باندې فرض کړی دی. دشمنان ستاسو مخامخ موجود دي، تاسو ثواب طرف ته رغبت او کوشش کوئ او الله تعالی چې په قرآن کریم کې څه فرمایلی دي نو هغه په غور سره واورئ. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ژباړه: الله تعالی هغه خلکو سره محبت کوي چې د الله تعالی په لاره کې سب بسته جهاد کوي، گویا چې د اوسپنې نه جوړ سوی دیوال وي. زه اوس په دشمن باندې حمله کوم، تاسو هم ما سره سمه حمله وکړئ، خو یاد ساتئ چې د خپلو ملګرو نه مخکې مه یعنی په یوه ځایي حمله وکړئ. دا یې وویله او ناګهانه یې په دشمن باندې حمله وکړه او د هغوی سره سم قوم حمیر هم حمله وکړه. حذافه بن سعید وایي چې کله رومیان زموږ مقابلې لره روان سوه نو کوم کاشتګران او غلامان چې دغه څاروو سره راغلي وه او پر څاروو باندې اچوله نو هغوی سمدستي وتښتېدله او رومیان تر 1 ساعت پورې کلک ولاړ وه. ذوالکلاع حمیري خپل قوم ته مخاطب سو او ویې ویله ای آل حمیر، د اسمانونو دروازې خلاصې دي، جنتونه ستاسو دپاره ښایسته کړل سوي دي او حورې ستاسو په انتظار کې دي. د ذوالکلاع دا خبرې په خوله کې وې چې حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه د رومیانو سردار ته ځان ورسوي. د رومیانو سردار په دغه وخت کې پوځ ته د جنگ ترغیب ورکوي. حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه په ده باندې پوره زورداره دړکه وکړه. د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه په دې حملې سره په ټولو دشمنانو باندې زبردست دروغ پرېوتی. هغه وفرمایله چې ما د خپل زوی سعید بدل واخیستی. دا یې وویله او د رومیانو پر سردار باندې د نیزې یو مضبوط ګزار وکړي چې د نیزې په واره سره د رومیانو سردار لکه د اوسپنې دیوال په شان راوغورځېدی. د حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه د پوځ یو سپاهي هم داسې نه و چې د رومیانو یو نه یو سپاهي قتل کړی نه وي. حذافه بن سعید وایي چې موږ 360 سپاهیان قتل کړه او باقي و ماته وخوړله، شکست یې وخوړی او وتښتېدله. ټول مال او سامان، کچري، تاتاري آسونه او د رسد سامان او غیره هم هر څه پرېښودله او د الله تعالی په فضل سره موږ په هغو ټولو باندې قبضه وکړه. د دې نه پس حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه د وعدې مطابق هغه زمیندار پرېښودله. حضرت خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه د غنیمت هغه ټول مال د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر کړه. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته په دې خبره ډیره خوشحالي حاصله سوله چې مسلمانان نه یوازې دا چې ژوندي راغله بلکې ډیر زیات مال غنیمت یې هم د ځانه سره راوړی. د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه په سلامتۍ سره راتللو باندې هم ډیر زیات خوشحاله سو او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته یو خط ولېږی او یو خط امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم ولېږی او دې دواړو حضراتو ته د جنگ او د فتح او نصرت په باره کې د رومیان د ټولو حالات تفصیلي خبرې ولیکلې او د عامر دوسی په لاس خطونه ولېږله. کله چې عامر دوسی امیر المؤمنین ته ورسېدی نو امیر المؤمنین دا خط ټولو مسلمانان ته واوروي.
ټول مسلمانان ډېر خوشحاله سوله او د ډېر خوشحالۍ د وجې نه یې د تحلیل او تکبیر اوازونه اوچت کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په باره کې تپوس وکړي. عامر دوسی ځواب ورکړي چې هغه تر اوسه پورې د شام په سرحدونو کې پړاو اچولی دی. دننه ملک ته په دې وجه لا نه دی داخل سوی چې هغه اوریدلی دی چې هرقل په اجانیدین کې ډېر غټ لشکر جمع کړی دی او مسلمانان په دې وجه په ویره کې دي چې هسې نه دشمن په موږ باندې غالب سي. امیر المؤمنین چې دا واوریدله نو پوه سو چې حضرت ابو عبیده د کمزور او نازک طبیعت والا سړی دی، رومیانو سره د مقابله کولو همت او صلاحیت نه لري. لہذا د هغه په ځای حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی الله تعالی عنه مقررول پکار دي. په دې باره کې هغه مسلمانانو سره مشوره وکړه. ټول مسلمانان وویل چې بهشکه ستاسو رایه ډیره مناسبه ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته دا خط ولیکي. د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه خط د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په نوم. بسم الله الرحمن الرحیم. لجانب د عبد الله عتیق بن ابو قحافه په نامه د خالد بن ولید، السلام علیکم. زه د هغه خدای تعریف بیانوم چې د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نسته او د هغه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم. زه تا د مسلمانان د لشکر څخه په سالار مقرروم او رومیانو سره د جنګ کولو حکم درته کوم. ته د الله جل جلاله رضا ولټوه او د الله تعالی په دشمنانو قتلولو کې توندي جلدی وکړه او کوم خلکو چې د الله تعالی په لار کې د زړه د اخلاص جهاد کړی دی نو ته هم په هغوی کې شامل سه. د دې نه پس د آیات شریف ولیکئ. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ژباړه: ای ایمان والاو، زه تاسو ته داسې تجارت وښیم چې تاسو ته د سخت عذاب نه خلاصۍ درکړي. نو زه تا په ابو عبیده او د هغه په پوځ باندې حاکم مقرروم. والسلام علیکم. امیر المؤمنین دا حکمنامه د نجم بن مفرح الکتانی په لاس ورکړه. هغه په خپل اوښه باندې سپور سو او د عراق په لور روان سو. هلته بیا نږدې و چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قادسیه فتح کړې وای چې هغه ته دا حکمنامه ملاو سوه. هغه چې دا خط ولوستی نو ویې ویله چې د الله جل جلاله او د خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او فرمانبرداري ضروري ده. هغه د شپې د قادسیه نه د عین التمر په لاره سفر وکړي. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته د هغه معزولي او خپل شام ته د راتلو په باره کې اطلاع ورکړه او ویې لیکله: حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زه د اسلامي پوځ سردار مقرره کړم تر څو پورې چې زه د رسېدلی نه یم تر هغې پورې د خپل ځای نه ونه خوځیه. والسلام علیک. دا خط د عامر بن طفیل دوسی په لاس ورولېږئ. عامر بن دوسی د شام په لور روان سو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې کوم وخت مقام ارغد السما ته ورسېدی نو ویې فرمایله: ای خلکو، د دې ملک سفر بغیر د سیراب سوو څیزونو او د ډېرو اوبو نه دی کول پکار، ځکه چې په دې ځای کې د اوبو کمی دی او زموږ سره بسته لښکر دی. تاسو ماته مشوره راکړئ چې څه کول پکار دي. قدرمنو اوریدونکو، د فتوح الشام د خپرونې درېیمه برخه پر همدغه ځای پای ته رسیږي. په راتلونکې برخه کې به واورو چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه شام ته روانیږي. نور مو پر رب جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.